میتو زما لاس نه رسیږي کیدای شي چې زه یې وکولی شم. ای میتو راځه چې دا امونه مور ته ویسو. مورې وګوره چې مې پیدا کړي دي. بیا ونه ته ختلی وې؟ خو انا جانې وګوره زما ښکلي هم دي. ما دغه ام د ونې سر نه وشکوو. سمه ده ما او میتو دغه ام د ونې سر نه وشکوو. دا نجلۍ به څه وخت پوه شي چې نجونې ونه ته نه خیږي؟ کولی شو چې دا وخورو. راځه چې ویې خورو. کله ده چې لومړی پرېمنځي. مورې راجو زما نه ډېر واخیسته. ته نه پوهېږې چې هغه تل ډېر خوراک کوي. او هغه همداسې دی. او څه یو ښکلی ام. څومره یو ښکلی ورور. اوس دل کوي ښوونځي ته لاړ شئ چې ناوخته کېږي. راځه راجو راځه چې ویې ګورو څوک زر رسیږي. راځه چې ځو. دا یې ستا راجو او دغه یې ستا مینې. او مزهداره هګۍ مې خوښېږي. یوه شېبه صبر وکړه لاسونه مو مینځلي دي. همدا اوس راسره راشئ. هی زما هګۍ څه شوه؟ نه مینې شوخي مه کوه. دا د راجو هګۍ ده. بېرته یې راکړه. او سمه ده. راجو د ودې په حال کې دی. هغه ډېر خوراک ته اړتیا لري. مورې آیا مینه کافي خواړه ته ضرورت نه لري؟ په هر حال ته پوهېږي چې هغه هم د ودې په حال کې ده او ډېر سخت کار کوي. او د مینې کارونه اسانه دي. زه هم د هغې په شان کار کولی شم. او ته ځان ته څه فکر کوې؟ راځه سبا ښوونځی رخصت دی ولې خپل کارونه بدل نه کړو. زه به ستا کارونه وکړم او ته به زما کارونه وکړې. ساعت به مو تېر شي. اوسني ماشومان راجو ته ووایه چې اور بل کړي. څه؟ اور مرسته اور. اوس د اور بلولو وخت دی. له یاده دې ونوځي چې زما کارونه ته کوې. او بلې هېر شوی مې نه دی. زه نور نه غواړم چې دا کارونه ترسره کړم. اور برکړه. راجو د جارو کولو وخت دی. سمه ده. اوس زه مانمون ته واښه راوړم. ته به چورګوړي ته دانې واچوې. چورګوړي نو ته فکر کوې چې دا کار دې څه دی؟ هر څه به زده دي. او راځه چورګوړو لکه ټوکې ورته ښکاري. مینې
څه کوې؟ لرې شه لرې شه. آخ آخ. زه لالیا څرول ته بیایم. پام کوه چې لالیا د رئیس باغ ته لاړه نه شي. مه پرې انشانه کېږه، زه پام کوم. او سمه ده، له یاده دې ونه وځي چې د غوا خوشایي راټول کړې. آیا خوښ دې شو؟ مه خانده. راجو دلته څه کوي؟ مینه چیرته ده؟ آیا هغه ناروغه ده؟ مینه روغه ده. ما یوازې غوښتل چې هغې ته وښیم چې د هغې کارونه اسانه دي. آیا سن دې تېر شو؟ لرې شه. مینې مینې میتو دا چی دي؟ لالیا لالیا؟ لالیا باندې څه شوي دي؟ او نه لالیا زر شه لطفا لالیا. ای لالیا بیرته راشه. ګیر مې کړې، اوس تښتېدلی نه شې. میتو دا ما وژني. نه پوهېږم راجو هغه څنګه ساتله، بیا داسې کار ونه کړې. بیا ونه کړې بیا ونه کړې. آیا کار د خلاص کړ؟ انا زه خلاص شوم. بیچاره راجو، ته مې ولیدله چې ډېر سخت کار دې کاوه. نور دې بس دي. انا زه ډېر ستړی شوی یم. زه نه پوهېدم چې نجونې دومره ډېر کار کوي. رښتیا وایې، دا لومړی ځل ده چې زه پوه شوم چې مینه څومره کار کوي. زه ډېر وږی یم. ډوډۍ مې چیرې ده؟ راځه چې وګورو چې څه کېږي. تاسو نن خپل کارونه بدل کړي ول که نه؟ نو دا ستاسو خواړه دي. مینه باید د راجو قاب واخلي او راجو د مینه. سمه ده مورې، دا زما قاب دی. دا ډېره لږه ده. زه د لوږې نه مړ کېږم. ټوله ورځ مې خرابه شوه. ولې څه شوي دي؟ ما ټوله ورځ کار کړی دی. ما اور بل کړ، حویلې مې جارو کړه، چرګوړو ته مې دانه واچوله، اوبه مې راویستلې، کالي مې پرېمینځل، د کور مخه مې پاکه کړه او د مینې ټول کارونه مې سرته ورسول. ښه ته نن ورځ بوخت وې. اوس ته پوه شوې چې مینه هره ورځ څومره کار کوي؟ رښتیا وایې راجو او مینه له کورنۍ سره ډېره مرسته کوي. دواړه ماشومان د وډې په حال کې دي او دواړه خوړو ته اړتیا لري. پوه شوې؟ نو وروسته له دې سمه ده؟ او سمه ده. سمه ده. سمه ده سمه ده. صبر وکړه، زه غواړم چې سابه راټول کړم. او دغه نرمه پخه دي. موږ پرون ډېره ساتیري وکړه، همداسې نه ده؟ خو لالیا ډېره نافرمانه ده، د هغې ساتل ډېر سخت دي. راجو اتا کار هم ډېر آسان نه و. خو زه هم ډېر ستړی شوی یم. مینې ته ډېر کار کوې. سر له ننه تر څو چې کولی شم تا سره مرسته کوم. زما ښه وروره. څومره ښه ورور.
راځه چې وویشو نیم په نیمه. راځه چې تقسیم یې کړو نیم په نیمه.